د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د لوټانو په سیمه کې د لومړني ښوونځي دا ودانۍ چې 9 درسي خونې لري د حداد فرهاد کلتوري مرکز له لوري د خواوشا 2 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوه. د یاد ښوونځي د ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې د کونړ پوهنې ریاست مسؤلینو وویل له دې سره د سیمې نږدې 400 زده کوونکو ته د سرپناه په برخه کې مناسبې اسانتیاوې برابرې شوې. نو دغه ودانۍ خو د 2 میلیون افغانیو په ارزښت باندې جوړ شوی د 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوي دي. ټول 9 اتاقونه لري چې دې کې به یوه اداره وي او نور به درسي خونې وي. او د حداد فرهاد کلتوري مرکز د خوا نه جوړ شوی چې زموږ یو افغاني ورور دی، یو مسلمان دی چې په خارجي هیواد کې اوسیږي او هغوی خبره وکړه چې زموږ هغه چې یو بل کار باندې مصرفو، خپلو مشران چې مو پاتې کېږي هغو پسې صدقه خیرات کوو، هغه راخلو په افغانستان کې په دغه شانتې یو عامه کار کوو چې مکتب وي، ولس ته په بل یو کار برابر کړو. نو دا هغوی جوړ کړی دی. د حداد فرهاد کلتوري مرکز مسؤلین وایي د ښوونځي د ودانۍ چارې په 9 میاشتو کې بشپړې شوې چې پر مټ به یې د زده کوونکو او ښوونکو شته ستونزې تر ډېره حل شي. موږ خو غواړو چې هغه سیمو ته چې حکومت انجیوګان نور خلک رسیدګي نشي کولی، چې هغه موږ ورته اصلي افغانستان وایو چې د ښارونه لرې او د افغانستان که جوړیږي او که خدای مکړه خرابیږي د دغه ځای نه به کېږي، د دغه مناطقونه دغه د افغانستان د ریښې هم دلته دي، دغه ځای نه باید کار وشي چې موږ بیا ثمره وګورو انشاءالله. د خاص کونړ د لوټانو سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې د ښوونځي لپاره ورته په معیاري توګه ودانۍ جوړه شوه. دوی له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د زده کړو بهیر د ښه والي لپاره ورته لا نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. 100% کې خوشاله خو په دې باندې موږ بسنه نه کوو چې موږ ته مرکز اسلامي امارت او مرکزی حکومت او چارواکي چې دا وس دغه سرپناه وشوه خو چاردیوالۍ ته هم ضرورت دی. د شان ښوونځي په دې کونړ ولسوالۍ کې نور بانډو کې او دغه ونې لاندې او د څړۍ لاندې او د کمر لاندې او اسمنڅو کې درسونه وایي ماشومانان. موږ غواړو چې هغې ته هم دغه تعمیرونه جوړ شي، دغه تجاران نه غواړو، مرکزي حکومت نه غواړو. پخوا چې دا ودانۍ نه وه بارانه ته به ناست وو، کور ته به لاړو، درسونه به رانه پاتې وو او ګرمۍ کې به خیمو کې به هم ګرمي او بار به مرو، پخوا به مرو، باران به و. اوس موږ دې ودانۍ باندې ډېر خوشحاله یو. د کونړ پوهنې ریاست مسؤلین وایي هڅې پیل کړي د بېلابېلو نړیوالو او کورنیو نادولتي بنسټونو سره په ګډه دغه ولایت کې د هغو ښوونځیو چې د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي نوي او عصري معیاري ودانۍ جوړې کړي.